د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قسم دی په آسمان او هغه څه چې په شپه کې راښکاره کیږي، او ته څه پوهیږي چې د شپې ښکاره کیدونکی څه دی؟ ځلیدونکی ستوری دی، هیڅوک داسې نشته چې پر هغه کوم ساتونکی نه وي. بیا د لږ غوندې انسان دې ته ځیر شي چې هغه له څه شي څخه پیدا کړی شوی دی. له ټوپ وهونکو اوبو څخه پیدا کړی شوی دی چې د شا او د سینې د هډوکو له منځ نه راوځي. په یقیني توګه هغه خالق د انسان په دوهم ځل پیدا کولو قادر دی. په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه څېړنه وشي، په هغه وخت کې به له انسان سره نه په خپله څه زور وي او نه به کوم څوک د ده مرستندوی وي. قسم دی په باران ورونکي اسمان او د بوټو ټوکېدو په وخت کې په چاودونکې ځمکه. بېشکه چې دا د حق او باطل ترمنځ بیلونکی کلام دی او دا ټوکه مسخره نه ده. دا خلک څه دسیسې جوړوي او زه به هم یو تدبیر کوم. نو پرېږده ای پیغمبره دا کافران څه لږ غوندې په خپل حالت پرېږده.